بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. د دې کتاب نوم زمارونو زاد الطالبین دی. زاد الطالبین، طالبین ډیر هغه شاګردان چې د علم طلب ولري. طالبان ذات په معنا د توشې دی. د کم انسان سره چې د سفر توشه ملګری وي، ورسره وي، پیسې وي، ډوډۍ وي، بل څه وي، دې ته ویل کېږي توشې ته په عربي کې ذات. نو د طالبانو دغو شاګردانو چې هغه د علم طلب کوي، دا یو توشه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو څخه. دغه د کتاب نوم چې 266 احادیث په اول سر کې دي، د دې کتاب نوم ذات الطالبین دی، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي. دغه کتاب جمع کوونکی یا لیکونکی زموږ او ستاسو د دیوبند علماء کرامو څخه یو دی، مولانا محمد عاشق الهی برنی رحمه الله تعالی. دا د دیوبند علماء کرامو څخه دی او ډیر زمانه مخکې تیر شوی دی او ډیر ښه عالم دی. موږ او تاسو د حدیثو دا خدمت کړی دی. که د دغه کتاب او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث موږ تر نور ورسوو، هم به په دنیا کې پیدا وي، هم به په آخرت کې پیدا وي. نو که د چا خوښه وي دغومره قدر شروع وه او شروط الصلات انشاءالله که د هر چا خوښه وه، دا کتاب یې خوښ و، بیا دې زموږ سره نومونه ثبتوو، لیکو یې، دا کتاب ورته راوړو، شروط الصلات ستا، بیا دې فوق العاده راځي او زده کوي به یې. نو ټوله سبق به انشاءالله پوره نظام به انشاءالله سبا خو چهارشنبه ده نسي کېدلی، د شنبې پوره شروع کوو. چهارشنبه به رخصت وي او پنجشنبه به رخصت وي، د جمعې ورځ به رخصت وي. په هفته کې زما ورونو 4 درسه زه لرم. بس د چهارشنبې په ورځ اصلاحي بیان و تقریر دی، جمعې شپه او جمعې ورځ موږ رسمي رخصتۍ دي. دا 4 ورځې درسونه تاسو پر شرکت کوئ. الله دې ستاسو په عمر کې او زموږ په عمر کې برکت واچي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق.